بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الف لام میم د دې کتاب نازلې دل بشکا چې د رب العالمین د طرف نه دی. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. آیا داخلك وای چې دې سړي دا پخپله جوړ کړي دي؟ نه، بالکل دا حق دی ستا د رب د طرف نه چې ته پرې یو داسې قوم خبردار کړي چې هغوی ته ستا نه مخکې څوک خبردارونکي نه دی راغلی، شاید چې هغوی هدایت بیا مومي. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. هغه هم الله دی چې اسمانونه او زمکا او د دې په منځ کې ټول سيزونه پشپغو ورځو کې پیدا کړل او بیا په عرش باندې کېناستو. داغه سیوا نستاسو څوک مددگار شتا او نه څوک سفارشي. نو آیا تاسو په هوش کې نه راځئ؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هغه د اسمان نه د ځمکې پوری د دنیا د معاملاتو بندوبست کوي او د دې بندوبست کاروایی برا داغه دربار ته په یو داسې ورځ کې ځي چې مقدار ستاسو د شمار مطابق 1000 کاله دی. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. هم دغه الله دی چې په هر پټ او ښکارا باندې عالم دی، زبردست دی او مهربان دی. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. چې کوم سیز هغه جوړ کړي دي ډېر ښه جوړ کړي دي. هغه د انسان د پیدایش شروع د خېټې نو کړه، بیا یې دغه نسل د یو داسې ست نه پیدا کول شروع کړل چې د سپکو اوبو پشان دی. بیا یې هغه په ډولناکه طریقه برابر کړو او په هغه کې خپل روح وپکو او تاسو له غوګونه درکړل، سترګې درکړې او زړونه درکړل. تاسو خلک ډېر کم شکر گزار یې. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. او دا خلک وایي هر کله چې مونږه د خاور سره خاور شوی یو نو آیا بیا به د نوی سرنه را پیدا کیږو؟ اصل خبره دا ده چې دوی د خپل رب د ملاقات نه منکر دي. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. دوی ته وایا د مرګ کومه فرښتہ چې پتاسو مقرر کړی شوی دا هغه به تاسو پوره په پوره په خپل قبضه کې اخلي او بیا به تاسو خپل رب ته واپس راوستل کیږئ.
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. کاش چې ته هغه وخت ووینې سو وخت چې با د مجرمانو د خپل رب په دربار کې سرونه ټیټ نیولې وي. په هغه وخت کې با دوی وایي اے زمونږ ربا مونږه خولیدل او خمو واوریدل، اوس مونږه واپس ولېګا چې مونږه نیک عمل وکړو، زمونږه اوس یقین راغلی دی. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. په جواب کې به ویل شي کومګه غختله نو د اول نه بمو هر نفس ته داغه هدایت کړي وي، لیکن زما هغه خبره پوره شوه کوم چې ما ویلی و چې زب دوزخ د پیریانو او انسانانو ټولو نه ډکوم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نو اوس کوي مزه د دې خپل عمل چې تاسو د دې ورځې ملاقات هیر کړو، نو مونږ هم تاسو هیر کړی یې. اوس کوي د همیشه عذاب مزه د خپل عملونو په سزا کې. آیت سجدہ. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. زمون په آیاتونو باندې خو هغه خلک ایمان راوړي چې هغوی تکله د دې آیاتونو په ذریعہ نصیحت کیږي، نو په سجده پریوزي او د خپل رب د حمد سره داغه تسبیح وایي او تکبر نه کوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. داغوی شاگانی د بسترونو جداوی خپل رب ته د یری او د تم سره आवाज کوي او کم رزق چې هغوی لا مونږ ورکړې دي داغې نه خرج کوي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بیا د هغوی د عملونو په بدله کې چې د هغوی د پاره د سترګو د یخوالي کم سامان پټ ساتل شوی دی داغې نه هیڅ خبر نه دی. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آیا دا چرته کې دی شي چې کم سړی مؤمن وي هغه د فاسق غوند شي؟ دا دوانه برابر دي نشي. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. کوم خلکو چې ایمان راوړې دي او نیک عملونه کړې دي دا غوي د اوسېدو د پاره خو جنتونه دي
چې د میلمستیا په تور به هغوی له داغوی د عملونو په بدله کې ورکړي کیږي او چا چې فسق اختیار کړي دي داغوی د اوسېدو ځای دوزخ دی هر کله چې هغوی داغینه وتل غواړي نو واپس به ودکه کړي کیږي او ورته به ویل کیږي چې اوسکه اوس د هغه ور د عذاب مزه چې تاسو به دروغ غنلو ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون دغه لوی عذاب نه مخکې به مونږه په دنیا کې دوی لا سینه ور کوټه عذاب ورکو شاید چې دوی د خپل بغاوت نه واپس شي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون او د هغه چانه با زیات ظالم څوک وي چې هغه ته د خپل رب د آیاتونو په ذریعہ نصيحت وکړي شي او بیا هغه دا غینا مخ واړوي د داسې مجرمانو نه خو به مونږه خامخا بدل اخلو ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون د دین مخکی مونږه موسی علی السلام لا کتاب ورکړی دی نو دغه سیس په میلاوي دو باندې تعالی څخه شک کول ندی پکار هغه کتاب مونږه د بنی اسرائیلو د پاره هدایت جوړ کړي وو او کله چې هغه صبر وکړو او زمون په آیاتونو باندې یقین لرلو نو په هغه کې مونږه داسې مشران پیدا کړل چې زمون په حکم به خلکو ته سم لار خودلا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون یقینا ستا رب د قیامت په ورځ د هغه خبر فیصله وکړي چې پاغي کې بنی اسرائیل په خپلو کې اختلاف کوي اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون او آیا د خلکو ته په دې تاریخي واقعاتو کې څه هدایت میلاو نشو چې د دوی نه مخکې مونږه څومره ډېر قومونه هلاک کړي دي چې داغوی د اوسېدو په ځای کې نن دوی ګرځي را ګرځي په دې کې غټي نخې دي آیا دوی اورینا اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون او آیا دا خلق دې نظارې ته چرته ګوري نه چې مونږه او چې زمکې ته اوبو ور بیاو او بیا دا غیز مکینا هغه فصلونه راځرغونو چې دا غینا داغوي سارو ته هم خوراک ملاويږي او دوی په خپل هم خوري نو آیا دوی سو ویني ګوري نه ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين دا خلق وایي چې دا فیصله به کله وي کو تاسو رښتینی یې قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون دوی ته وایا د فیصله په ورځ با ایمان راوړل داغه چا د پاره هیڅ فائدہ ونه کړي چا چې کفر کړي دي او بیا به ورته هیڅ مهلت نه ملاويږي ډېر خدا دوی په خپل حال پرېږدا او انتظار کوا
دوی هم انتظار کوونکي دي